چې زما 15 کروڑه فالوور شي کنه 15 کروڑه او 15 خزي وکم او امریکا کې یم نو زما بیا هم ستاسو رابطه ای یاره زه ته دا وایم کنه لکه ما نور استاس خاصم ستار یو چې ستاران میلاو شنو بیا به سپوږمۍ جوړ شي خو بیا به زمونږ وروري ښه والله بس اخوندزاده ماما وعلیکم سلام ګولا اسرار او کې بای ودګي کولی باسل خان ټول ملګرو ته وعلیکم سلام خدای رور مې ځاسنن ناس دې څه غپ لګوم هغه خپنه شي خو تاسو کمنټس ګورم واتس اپ نمبر صحیح خبره کو په باز کو اخوندزاده ماما په دا غونډه رښتا مالا کوي کنه قسم دې اخوندزاده ماما بیا شي ته کومه دا شی په او کنه چې یا ته دا خبره وکم اوري چې واده څنګه چلو شي ابو د سلام کې راخه ما دا خبره کټ شي کټ کو اوري هغه ما ته وی سید ته ما به خلکو بي عزت کوي اوري دا چې دې نه آزاد را بيته کولی او سید شام راټینګ کړو تاسو سوي چې دا بس سړیم دی ته کو دا مشورې چې تاسو کولې لکه صبر وکوي دا خو زمونږ د دې د خاورې بچی دی اخوندزاده ماما یې موار دی ته نومان اوري د دې نومان څخه ته ناست زما په خیال سره الګا د ناس ته خلکو شکریا ادا کوو مننه د کپټن را لګړو اسه ګورا دا خبره اوس زمونږ غونډه په پښتنو ته زت شو د افغانانو ته چې دا واده بکیږي نو اوس په دې کې چې دا کم خلکو رکاوټ جوړي دا ته تکول غواړي اوس د ورشاین دا ټاپک باندې راغسو ساو ډیری کسان به خپکیږي خو تر واغستو کنه ته ما بل زه ویل چې ان شاء الله دا اوس چې موږ نه پریدو لاله دا ډولې چې زینم زما پړه خړه راځي دا ډولې نه پری ټیک ټاک او یوټیوب کې فیسبوک کې نه اچھا چې مستر کې د څه کړلو چا څنګه د فیسبوک سکرین شاټ یو وکړلی د خره زمانو او په خپل ویډیو غاړي جوړ کړی څه کې نه زه ولې شا دا ډولې به ان شاء الله راوړو کوستا په ریاض کې خوخه او کوستا په پاکستان کې خوخه دا خبره ما ګرموله خو ته راول چې لاول په عمره وکم اوري او په زمزم وبو ولا سرویس وکم بیا خمیس تراولم سبا او څه شیر مې خو باندې ډارای کړې شیرونه مېرونه کډاله کې زینن سبا نه کوم زبیا له شیر اورم چې زما په خوا کې کینی لاله وای پیج می پک ته انستګرام پک ته وای ته پس نه پويږي ته لیوانه زار څه صحیح دي خو بس وز بس نه پويږم ته مخ وینم زما چا وس هغه یوسف جان چې هغه جنې ته وایي ستا خاوند لیوانه دی هغه وایي زما خاوند لیوانه دی وایي سبال بچ شته دی وایي نه هدي نو چې دا روغ ونه چې څو به اوري دا د پته شته هغه ویډیو ته متشي د خاندان یو وایي تر ستا خاوند لیوانه دی وایي وایي سو بچ دی وایي نه مال د خدای دی ما وی چې تشي خو قسم دی او سبب ته ویمنو پښتانه دی اوري خو زنده باز مړه ودونه نورم سیوا کوي زماره اجازه ده وس خاصم شه دنیا ته شي تل دی قلار نشي سری ډولې کوي سیدول شاته تاسو ما خبره کړې او ما ول چې راستا بچو شي دا لور به سنو یازوی به سنو مثال یې شي په یاد دي ورګه دا لورو د زوی را د خپل نمونه مړه سید ارمان او سید مینا نه ایوه سید مینا نه د بخزه کې سید نه راځي سید مینا مګا خو دې چلې چې سید ارمان سید اوري او مینا سید ارمان او مینا کنه او د زوی مې سید ارمان نومي او د لور مې مینا نومي یار نو دا خستانه مونږ دي کنه او ان شاء الله چې اوس په مور سو مور نور احساس ده کنه یاره ظالم چې دې نقد واوري چې وخاندې اوري د خلکو چې موږ پرې دا خنداګانې کړې او دا ډولې وړلې کنه نو ولې موږ را کار نه یو وستځان کې اوس په دې سوري کې سر ورکې نه دیواسي غب شپ غاڼو کنه دا غب شپ خبرې نه دي کنه یو به وسړو ګوري سر ورکې موږ واپس راو بس سر نو سر رابارګه سر په سړو کې ورکوا او ورکه چې ولې شا هغه پېک اېډي ورته پته ولګي دا کنه بیا کچوره کښوي هغه پېک نو خو صحیح اېډي ومنه په قرار کې یاره هغه جنې بابا چې اوس په وباسه کې اوس تام به غوړو کې راګيريږي اوري هغه نه میسج کړو وای دا خو بس وای دا ته باندې نو نه ساز را قرار شوی دا خو څه ډمه راوړي ما چې ته شې په شوري وسلی کې هم سکرین ریکارډینګ مې میسنجر نه کاو ټاک چې آی ډي ختم کړم آی ډي خلا نه هغه څه غب شپ لګاو خل لیکله دونه دې وخانده ولا کنه ډېر وخانده زه دا خبره کوم والله زه اوس نه ما کوم پوه شوې دا سری ډولې دي نو
ته زمانه په ټینشن کې نشو راتلای خو تا د شی ده چې تا په هغه ټیم کې زمونږ نمبر نه چوته وکړي ته به دغه شان په خندا وې د خلکو په ټینشن کې کله وي په خپل کوکې دی وي تاسو سونه کسان په لایف کې ناز دي زما سره 153 دي دا ماته وی چې دا خلک غداران دي تاسو غداران نه تل ته ما څه پرې کوي صحیح خبره ته کوم لاله منافق دي او دا اوس مې دی ومنو دا خبره صحیح ده استا خبره صحیح وځ په غلطه وو استا خبره صحیح وځه کا دا ما ته پلان سات کړو خو دې زمانه نو خبر چې دا څوک دی دی خو دا یو دا بعد او بس خبره ختم ما ته ورګي لک سفر وکړي اوس نور احساس په شاز ور کوي خبره کله ویلی ونیا کله ورګه بس کوي چې چل کنه چې هر مسلمان او هر مسلمان زنانه د یو بل ورونو خويندې دي خو څو نکاح کې دی شي په شرط د دې زه دا وایم چې زه اوس نه پرېدم چې دا سری ډولۍ په بل چا باندې ورواچي دي ها بغیر ثبوت وروره او چا شي کاټلنګ ته مخه کړی او څو کوئی د شانګلې نه واده روان دي دیرته څو کوئی د سواد نه روان دي چا به کې جزونه پاسه ولې وي سعودي عرب ته روان دي هر سره په خپل ځان سوچو کې دې زماره د زړه څخه مټوغي وکړي زه شاته ګورم نه وینشتي مخې ته ګورم نه وینشتي چې دا موټر ته شي روانې دي کو نه د بل چا د واده دي والله پر دې ودونه په ستاره کړی دا ویډیو غانې زمونږ خپل خلک هم ګوري چې لګا دا سړي او چا څنګه تصویر راغسته چا څنګه او د خپل ته ویډیو او پښتنو نور جوړې کوي صحیح د ویډیو غانې خېجوي دا ورځي چې نه ویډیو راځي نو هغه یو ویډیو کومه کلی وا استاد واده هغه موټر نه ما هغه ویډیو چې تل راتله هغه به پرایویټ لته پرایویټ کړ مړه بس الله دې خیر کې دې چل لګا نه چې ما ځکه پرایویټ لمای چې څوک پتا باندې بد ته خبر تر وته څنګه منګ بهره په غرونو کې راسي لاله الله یار دا یخ خواګان باندې لګي او مزید استاد وي نور احساس مې لا یو راغلی و دغه وای دا زیب درانی وای خو په دې میدان نه په دې میدان کې پروګرام کوو چې تاسو راځي یار دغه ته بدلته خیر سه ان شاء الله زه دا خبره کوم کنه چې لاله دې چې عزت هم کول نه غواړي د ارشد بای پاک کې مونږ ونر دي نو برز ل ارشد بای مو چې زه سندر خټه کلم اوري دا خلک به دونه تر دا خبره لکه یو قسم به هغه ته پښتو شي دا خبره نو بس د قشان چل زما سم شوی دی پوه شوې وس ک ډیر وای چې ته زما اوروري ته ونه نه پښتانه وای افغانیان وای روسي کېږي وای موږ څه تر سره نه هغه څه وای چې سید شاه ورځ ته نه پیژنم د سید تا خبره اورېدلې او زه ته وای سید شاه ورځ ته نه پیژنم ما ته ما غبره ویډیو ستا د پیج میسنجر ته تر لګلا پاره ویډیو مې د کمنټ هغه وخت پیژاندم اوس مې نه پیژنې اوس د واده خبره رااله په یو شپه کې ګوره دونه ظلم ځان پاله شم تاسو زما د زړه ته سوچ وکړئ دا هم ګوره ډېر کلک و سعید چې څنګه اس ان شیر شو دا جهایات صاحب غټ ملعون دی اوري او تاریخ نادان دیو دا پلان اساس کړو قسم دی بس ته ځشانې پسې ول دغه نمونه پکې مال مړه بیا سي خلانجت جوړیږي اوري څنګه چې ځشان زما په نه ماپی وو دغه شانه جهایات صاحب راځي ماپی په پاړي اجایات صاحب ماته څه وایو اجایات صاحب وي تاسو کله وایي چې اجایات صاحب زموږ پلار دی وکړه راته کنځلې کوي پلار د بچو سي مواري خدای دې راته ټینګ اوري دا خلک دې سره کې د پلار حق نه دا کې پلار د بچو سي مواري خدای دې راته ټینګ وته وایا اجایات صاحب ته وایا لکه نظر حسین دا خیر دا زما یار دوست دی زما رور دی او تر پته شته د سماره دا غب شپ نه دی د دسه غب شپ او د دا کول مال خو نه کوي نور خو قسم د دوم سپینې ته دی کنه چې چا دې خیر وکړي زما دا یقین دی چې به تبا کیږي خدای دې ټول تبا کیږي چې زمنګ د ایران ورانه کړل او خدای دې تبا او برباد مننه پیاز ګو دا مننه ډېر مهرباني یار دغه اوس لکه مخکې پلان څه دی لکه صحیح سیریس او د سینې پلان دا کنه که واده نه کوي جناس ته زه پکې کار نه ساتم د پلان په کور کې او کبل وته چې انا خسر ملاویږي کنه نو خسر ته زه وایم چې والله په پاکستان کې خو د ژوندې نه پرېدم خاورې کوم دی تر کده ډولو ته وګوره دا ډولې ټولې دا بچلېږي دا زما مینوال دي دا ورسته زیاتېږي او ورور دا ډولې چې دې سره ځان سره کی چې تا ته سره درواچوم او ورور بیا زلاړ شم دا جنې مثال په تور زه واده وکم ستا دا ډاو ماته سوي سوال ده نه کوم زه خو ژوندې نه پرېدم
بس نو لالا سیدلی شاستا ورور دی او چې حیات وایا دا د منګ پلار په سچ ویلی خو ته د ذکر وکړه چې ته منافقت پرې دا او د افغان شي په ګروپ راوځه منافقت در په کسی د سړی نه دی زماري په خدای قسم سي د سړی نه دی زه ته ښکارم په جرګه کې وته هم د الله په قران وتعالى د منافقت دی پکې د ما ترين وکړو لکه د نور احساس د خبره کې د غي نو چې زید الله سمکم مزما سره په گاډه ټک را سره اواز پولیس پکړو ما ته وی جهاد سه مای والله چې خراب نه کومای نور شي برابر دی مای جوران نه کوم سمول پر دنه غواړم چې سال مې کاته وې شانته تخته ولا ما یلا څنګه شان زما خزه وتخته ولا چې اې ډی مو وګته زدا اې نه بلاک شوم واخره ما یلا الله یاره دا ګور اشیرونه پکې ډالې شو ځشان ته میسج ځشان زما دین په دنیا خور ده ما هزه سجده تا غو ته خور وستان یا وغه دا میسجونه را سره دي سید ولی شاه د جنۍ ته چرته مونډلوا وای دا پلار روانه وای زه کور ته روانم وای ما پلار راوچته کړه الکه ځشان وروره پلار کې دا جنۍ ته څنګه ملاو شو دا کباړ نه دی ډیران نه دی بوجای نه دی پیاز نه دی سره خیال لې ها واخ نه دی درګ نه دی جنۍ زمونږ د دیر د خاورې ده وختانه د پیغله شاعر د سٹار دی ته څنګه ملاو شو د نیمه شپې صحیح صفه خبرې وکړو او زه په دې شپه دا جنۍ پردای زه په دې شپه ولې ان بلاک شو مساخیل بای ته په خپل سوچ وکړه یاره بس بلاک دا چې اوس خبره میډیا تر اتله کنه خبره مخکې لکه فاینل کې دا واده طرف ته نو بس په تخته کې خپل عافیت وګڼو کنه چې راشه اوس په تخته جو خبره به ختمه شي اخیرا نه مسج مال راغی نو ما ته وی ګوره کته نو احساس نو هم او کمرګری هم زما سم خامه خبرې وکړي ما ته وی چې ځکه مقامک قبل نه کومه چې بیا زما میډیا ته خلک خبرې راوړي او ما ته مشکله سازيږي او مسج زما سشته دا غینه پس بیا چې سار را پاسې نو زه پاریو کې ګرځیدم سره سره وی او په یوټیوب کې او زه ځانم خبر اوري نه دغه اخیری میسج دا اخیرانه میسج راغله وارنینګ مې ورکوم ما خبردار 400 کې ځان مخامخ کا وې مې بس مې زم مې کمپیوټر کړم یم دی وای دا غیر تعلیم افته تراشه زما سره کین او د دې ما پړ کی ارشد بای ما باندې څنګه سوالونه وچتول تاسو ویډیو ګورئ ما ولا کوم جوابونه ورکړلی وی شو لاله ګوره دا خبره صحیح ده دا جنۍ نور احساس نه و صحیح ده نو زه په دې شپه باندې ولې بلاک شوم چې د شان سمې لاو شو د غیډینا نمبر 1 صحیح ده پوینټ کنه بالکل او نمبر 2 ما ته واپس ولې وشو چې تاسو ان پالو کوم او ته ما ته واپس ریکوست وکړه واپس ما ته ولې دا میسج وشو نمبر 3 په وایس میسج باندې په ما باندې پابندي ولې کې خو د شو چې ته وایس میسج ما شیر کوه نمبر 4 چې خبره مخې ته راشي نمبر 5 چې ما لیکم پیج ساس کړو کنه چې ما زما پیجونه ختم شو وای تعالی ما پیج ساس کړی دی او پاغي کې هغه واده ماده کړو کنه او هرڅه اخوری کولی شي زونه پکې شیر کړو او زم له ونه مور د پوی عاشق کوم پیرا پسان نه پوی د سترګې را باندې ته په میډیا کې زمانہ کله په فیسبوک کې وشو ته اصل او 2 نمبر آی ډی نه پیژنې ستانه سوال کوم ها ولې ریل آی ډی په پاګوډس پته لګي پورا د کومې آی ډی نه چې ریل لایف کېږي او کوم آی ډی نه چې لایو راځي هغه ته سره لیکلي په دې ګډ کې بره لیکلي او د کومې نه چې تنی لایف کېږي چې زه تنی سټاپ کوم پاغي باندې صرف کمنټس پر راځي پاغي کې بسره لیکل نه پاغي کې ریل لایف پراته زما سره لایف کې پراته دیو څه وکړو ما زما سره کارډونه دیو زما سره مسنجر دیو زما سره وایسونه غړز آی ډی لګړز ورکو د سي ختم کړ چې آی ډی ته اوس په کمپیوټر کې وګور آی ډی نشتی نمبر شپږم آی ډی ختم شو بیا نو ته سیدولی شاه لکه مطلب دا دی چې زما اوس مثال کې زما په نوم چا آی ډی ساز کړه کنه او زه په د ریل اکاونټ دغه وکم سټرایک وکم او د راپورټ کوم په ورځ ختميږي خدای دې نور احساس آی ډی نیوي او تاسو په خګیم کو مطلب چې هغه خپل کوشش کو پوره وکړو خو چې کله خبره میډیا ته رااله او شیطان خبرې په پوینټ کو په پوینټ په خبرې کو تم واره آی ډی ختم شو زما سکرین ریکارډینګ کو دا آی ډی نه سکرین ریکارډینګ کړه ثبوت لرم کوم پیج چې ما ساس کړه سکرین ریکارډینګ لرم د دې میسجونه چې ما په ګروپونو کې مار سره شیر کړی سکرین ریکارډینګ لرم د دې چې کوم پیجونه دي د لایپونه چې کوي د لایپونه نو دا غي سکرین ریکارډینګ لرم د دې چې کوم خپل انستګرام دی دا غي سکرین ریکارډینګ لرم د دې چې خپل ټیک ټاک آی ډی د اکاونټ دا غي زما سکرین ریکارډینګ دا مته وي دا پاگل ته پاگل منګ په پیک اکاونټ باندې هر شخص خلک پاگل وي په پیک اکاونټ باندې زګر زمزما کار داري زره سیدل شاه په نوم د چپلایب کې نه کینم زه به کې دې چې د ناز اقبال په نوم ناسم د ګلپاڼې په نوم بناسم پوهې شوې د دلبا په نوم بناسم اوري بلای بناسم دا واوري ایو لالا پاکستان کې خو بلا شي جنکې د زبل سو کول نه یادو ما ته دغه خبره کوله سیدل شاه صحیح سیریس خبره کوم نور احساس خو د ټارګټ یا خو استا خبره چې واده نه کوي دا خو ځان نه خبره ده کنه چې واده نه کوم د پلار په کور ځان زړوم جو بیا صحیح ده بل سړی خو نشي اغسته لا ولې خبره یو به ساده پښتنه کې یو به نور احساس شي او یو د چترال نه راولم کوم چترال نه رانه وسته کنه نو ماته لبناني ته پته نشته لبناني دا
لبناني مغه واغه به لانجه کوي خدغه دا نه لاندې دې کوي هغه ډېره ښکلې ده دا یو وایي فضول بکواس تا نه هم خور راولم اورې ځان ټینګ کړه فضول بکواس ورته وایې دا ډولۍ نه دي نو تا نه دی اورېدلې بېدبي دي ما پرې خو پردی کوله یقین کېده اسمان ته ګور اورې قصه ده دا خلک دي که نه دا خلک دي زمونږ د حیا نه خلاص کړو وروره ویې شوې د حیا د عزت نه راواغستو خلاص یې کړو په ټوله دنیا باندې وکنځلو بر نه او دا ما ته وایي فضول بکواس زه صحیح لګیا یم والله چې زه صحیح اوه سید ولی شاه فلپیني یو د فلپیني کوم فلپیني راز دومره فلپیني نه ساشنال ولدان نه کوم پنپینیان ټول رنډیان دي دلته د خلکو کړي اکثر په اته زمان دی و پنپینای کړي نو صرف د دې لپاره یاره نه والله چې پکې سونای کنه د څه خزانه غواړم نور احساس خو خایا دار پیغله د زکه په زکه لګیم دا هغه صحیح نه ده زه تا ته ما ته د دې خلکو د قصه سلور ودونه کې سلور کومه کنه نو سلور کومه کنه یو مې د مامالور دا یو نور احساس شو یو لبناني ده او دا سلورم برابر شي هغه ساس چې پلایو کې راځي کنه او اخسته جنې دا په ټیک ټاک باندې به پکچر لګوم ټیک ټاک په پکچر لګي او دغه د سلورم په فیسبوک پیج مې لګولې دي او هغه آی ډی ختم شوی کوشته دی آیډیا نه زمانه ختمي لاله خو بس زه تاسو سم زما سنټ نشتی دا خبر صحیح ده زما سم موبایل کې پیکیج ته واتس اپ فیسبوک بس د ټیک ټاک پیکیج ما نه وکړ ولی زما ټیک ټاک تاسو ته ما ویل 3 ورځې لپاره